دریم مئی په ټوله نړۍ کې د ازادي صحافت د ورځ په تور مانځل کیږي چې مقصد یې د صحافتي ازادۍ اهمیت زیاتولو سره داسې اقدامات کول دي چې له وجې د دې شعبې سره تعلق لرونکي یعنی صحافیانو ته په دغه لار کې رامنځته شوې پیښې هوارول دي. دغه ورځ مانځلو فیصله په 1991 کې په نیمبیا کې وشوه، ولې اقوام متحده په 3 مئی 1993 کې باقاعده طور د دغه ورځ مانځلو اعلان وکړو. د ریپورټر ویداوټ بارډر 2000 د ریپورټ تر مخه په مجموعي تر 180 ملکونو په لیست کې ناروے په ډومبوي پوزیشن، افغانستان په 122 پوزیشن، هندوستان په 142 پوزیشن، ولې پاکستان په 115 پوزیشن موجود دی. دنه علاوه گاونډي هیواد چاینا په 109 پوزیشن سره موجوده ده. د ریپورټر ویداوټ بارډر د 2019 د ریپورټ تر مخه د ټولو نه زیات صحافیان په شام، میکسیکو، افغانستان او عراق کې متاثر شوي، ولې یو شمیر صحافیانو د خپل دندې پر مهال خپل ژوند هم د لاسه ورکړیو. په قبایلی ضلعو کې هم صحافیان د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. قبایلی ضلعو کې اوس هم صحافیان خپل آزاد ریپورټینګ کولو کې ځان د مشکل سره مخ محسوسوي، ولې بل خوا دغه صحافیانو ته د ریپورټینګ په بدله کې معاوضه هم نه ورکول کیږي. دنه علاوه قبایلی صحافیانو ته حکومتي چارواکو له طرفه هیڅ قسمه ګرانټ نه دی ورکړل شوی. هجرت علي افریدي، اباسین ریډیو، لنډی کوتل.